یادونه: ما ښایي د هومې بوټی مخکینۍ برخه کې معرفي کړی وای چې هېر مې شول، اوس به یې په لنډه توګه وپېژنو. د هومې بوټی چې په سانسکریت لهجه کې سوما بلل شوی، یو غرنیز وحشي بوټی دی چې د زرهاوو کلونو راپدېخوا زموږ د هېواد په غرونو کې راشین کېږي او نن ورځ په بېلابېلو سیمو کې په مختلفو نومونو نومول کېږي. له هغو نه په وردګ کې د اومه په نوم یادېږي او د لوی کندهار سیمه کې له بده مرغه د مخدره موادو په جوړونه کې ترې کار اخیستل کېږي چې کېدای شوای د روغتیا دپاره په دوا جوړونه کې ترې ګټه اخیستل شوې وای، ځکه په لرغوني تاریخ او اوستا کتاب کې له اهمیت څخه ښکاري چې که تجزیه شي ډېر ګټور طبي عناصر به په ځان کې ولري. اوس به د اول بند په دوام دویم بند پیل کړو. دویم بند: هومه په خیالي بڼه زردکتر ته ځواب ورکوي: ته مې هم په دې وږده یا احترام کړه. هومه وشوه، ډېره وشوه. په لهجوي توګه وشو لیکل شوي. بوټي مې پر دې ځمکه ډېرېږي. ښایي دا وښته کلمه چې ما وږده لوستې د واخله پخوانی شکل هم وګڼل شي. دا هومه وشوه، ډېره وشوه جمله له دې وروسته په اکثرو بندونو کې تکراریږي. کله چې هومه خپل شعار ورته وایي او ترې غواړي چې دی یې هم ووایي، نو زردکتر هم دا خبره تکراروي او وایي: هومه وشوه، ډېره وشوه. ما هم د خپل سپین تخم سپینې تومنې او د سپین ټبر غوره هومې ته د درناوي په دود کېښوده او بیا ترې غواړي چې ته یې ښه په خونه کوه، یعنې د ښې استوګنې شرایط ورته پیدا کړه او ښه خواړه ورکړه. د ښو خونو او ښو خوړو په لاسته راوړلو به زما استوان یا اوسېدونکي تا وستایي. د ټبر اولادونو زېږولو د اسانۍ دپاره ستا د ګټو په هکله به زما څخه پوښتنې کوي دا استوان یا اوسېدونکي خلک. په کتاب کې دویم بند ته لیکل شوې ترجمه داسې پیلېږي: پس به من این هوم اشوی پرهیزگار مقدس دوردارنده مرگ پاسخ گفت: من هوم اشوی دوردارنده مرگم. او همداسې دوام ورکوي. د دې بند یوازې یو لغت به لنډ وڅېړو: دوره وشو. چې ما دوره وشو د ډېره وشوه لهجوي جنوبي وزیرستاني بڼې په توګه ولوسته، خو په کتاب کې داسې معنا ورکړې: دوردارنده مرګ. دا جمله د وروسته پیدا شوي افسانوي نوم چې پارسیان یې خپل افسانوي تاریخ کې د هخامنشي کورنۍ ستر پادشاه بولي، اصلي شکل او مفهوم هم کېدای شي د شتمن د لقب په توګه داریوش، یعنې ډېره یې وشوه. دریم بند: دلته په خیالي دیالوګ کې یو ځل بیا هومه زردکتر ته وایي چې زردکتره، ته د دې بوټي نوم یعنې زما نوم هومه کېږده. ته به هم په ویړیو چې د اوسنۍ لومړۍ د کلمې اصلي شکل دی. ته به هم په ویړیو ما وکسې، یعنې ما به په اول وار ووینې. زما بوټی به وموښې یا میده کړې او د هومې د استعمال چل به استوانو ته د دې دپاره ور وښیې چې دوی هم د هغو د ګټو نه خبر شي او خپلې ګټې د دایم دپاره دلته په جوړو کړیو خونو کې مېشتې کا. که تاسې غواړئ چې خپل واړه ځیځان یعنې کوچنیان مو رڼه او روغ وي او که غواړئ چې خپل اور او نسل نوم او نښان یعنې پت مو زښت ډېر کړئ. د دریم بند پارسي ترجمه په کتاب کې داسې پیل شوې: پس زردشت گفت نماز به هوم که چه کسی از مردم تو را نخواست ای هوم برای جهان استومند فشرد. دلته به د اشیش کلمه لنډه وڅېړو.
چې معنا یې د نوموړي کتاب لغتنامه کې نه ده راغلې، خو د سانسکریت لغاتو په لړ کې یې معنا کوچنی، وړ، ماشوم لیکل شوی، هغه چې سن یې تر 8 کلونو کم وي. نو ځکه ما شیش او اشیش د پښتو د سخت تلفظ ځیځ تعریف شوې بڼه ومونده او هماغسې په جمله کې با مفهومه هم راغله که مو ځیځ روغ کوئ. لهجوي ځیځ یا ځاځ چې جمع یې ځاځیان کیږي د اولاد په معنا. ځاځ یا وړ ژوندی په اوسنۍ پارسي کې فرزند ترې جوړ شوی دی. نن د پښتنو د یو ستر کړلاني ټبر نوم هم دی چې غالباً معنا یې هم د کړلانیو یا کرښنیو پښتنو اولاد او نسل کیږي. بل لغت په دې بند کې زستی دی چې په جمله کې داسې راغلی که ته جسته یې اپتې چې ما په اوسنۍ پښتو زښتوئ لوستی او جمله یې داسې کیږي که تاسې خپل پت، نوم، نښان یعنې نسل زښت کوئ، ډیروئ. دا د هومو د خولې ویل شوي زردکتر او د هغه کورنۍ ته په خطاب کې. په راتلونکې برخه 4م بند کې به د هومو د بوټي څخه لومړنی کار اخیستونکي شخص کیسه ولولو چې د یما پلار دی.